الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله رب العزت چې کله د قیامت تذکره کوي او دغه دهشت بیانوي، دغه لپاره جدا جدا صورتونه یو خو یو پکې دا دی چې د انسان به رب العالمین سره مخامخ کیږي. یوازې بدانی بلکې د اعمال به می او به دوه قسمه انسانان، بعض خلک به اصحاب الیمین او بعض خلک به اصحاب الشمال. اصحاب الیمین هغه انسانان دي چې هغه کې ایمان او د قشن عمل د قران او حدیث برابرو دی، الله بدله ورکړه به انتها. الا الذين هغه انسانان، مگر هغه انسانان چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عمل کړي د قران او حدیث برابر، دوی له اجر وی الله به انتها. بل طرف اصحاب الشمال ده حذیفه رضی الله عنه ویل به خلکو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نیکه په باره کې سوالونه کول، لیکن ما به د شر په باره کې چې نه راګیر نشو. د اصحاب الشمال د بای صفاتونه دي، مقصد پکې دا چې ځان ته وساتي، په دنیا ول خوشحالي مکوي. دویم د دې ظالمانو د عقیده و چې موږ به د الله خو له ورزونه. دریم د سره تصور کې مراد چې موږ کوم کړنه کو رب العالمین مګوري. څلورم د ایمان نه دراوړي چې موږ د رب العالمین سره مخامخ کیږو. پنځم دوی عاجزي پر خودلې ده او د قشن سجده مهربان الله لا تاثر د قران نه دی اخسته. شپږم کفر کړي دي اوم تکذیب. دا کارونه د اصحاب الشمال دی، مقصد دا چې دا هغه کړي تاوان ولادي، تاسو ګوره دا مکوي. اې دوی بدلی دار شي خو رب العالمین دوی له بده چا پلاسمان د قشن دا عمل نامې ورکی، د هلاکت چغي بو وي. دویم ور له داخل کې، دریم او تاسو به وخیږي یو طبق بعد طبق، مرګ دی، قبر دی، حشر دی. دلیل به دی باندې چې ګوره ورځ به تاسو یې دارالفنان دارالبقاء انتقال کیږي. هلته به رب العالمین مخله ودرېږي، انسان سره اعمالو بدله بدل کېدې شي. نو چې ارکه در کېدې شي نو اوس به څه خبره کوي؟ هغه عمل پر دنیا کې وکا چې باغې باندې ته به کامیابېږي چې ایمان دی، عمل صالح دی. اې دی وجنه کله کله الله عزوجل التر قسم خبره ذکر کې، بیر قسم او مقسم علیه ما بین کې فرق څه دی؟ دغه وختونه شي دي چې انسان د شفق نه ورزي توروالي د شپې لا اوس پکمې راخارش بیر غینه بدر جوړ شي، نو انسان به یو حل لاړ شي بل او د بل نه بلاړ شي بل، او اخر به د دنیا نه چین شي د بل عالمین خو له بل ته ورشي. به الله عزوجل سره ګوري، حساب کتاب به سره کوي. اې دی وجنه دا قران الله عزوجل دې لپاره نازل کړی دی چې د مؤمنانو هغه ثابت قدم شي، او کوم چې کافرانو دی غول تهدید ورکی، تهدید هم په دنیوي اعظم هم په اخروی باندې. اې دی وجنه په دې باندې سورتونو کې رب العالمین جانب مقابل له تهدید ورکړي، تخویف هغه انسانان چې هغه د مؤمنانو له قسمه قسمه عذابونه ورکي. په دې طریقه باندې یو دا د دوی عذاب الله عزوجل فرمایي د ټول انسانانو مخې له موجود شي، دا ټول خلک ورته ګوري لکه څنګه چې د اسمان د ستوري ډک موجود دي. نو د قشن د یو سړي په مخ کې سړی و شرمېږي، یو حال خو د ټول خلکو مخ کې شي و شرمېږي به بل. او ورځ قیامت د شي ورځ چې د ټول خلک بل تر راجمه شي، د عرفه ورځ کې راجمه کیږي، جمعه په ورځ کې راجمه کیږي. نو دی ورځ نه وست یره په کار ده چې سبا د ټول خلکو په وړاندې زمو عذاب کیږم، په دی وجه چې ما ممل تکلیف ورکړی والی. تم کله دي انسانانو الله عزوجل فرمایي چې ګور لوی ورځ در باندې روان ده، دغه تهدید او کله ورته خاص واقع ذکر کوي چې د خلک تیر شي دغه مؤمنان له ورونه هغه ډوغرونه جوړ کړي او په کې وسوسه ده. سبب په دې دنیا کې د ناکامۍ سره مخامخ نو رب العالمین فرمایي چې وسه تاسو تیاری وکړئ
څوک به دا کار کوي د قیامت به څوک راولي رب العالمین کوم الله الذي له ملك السماوات والارض هغه په اختیار کې زمکه رسونو حکومت دی په عرش باندې شهید دی ان بطش ربک لشدید صاد رب نیول سخت دی فعال لما يريد هغه کېږي چې کوم هغه وغواړي دا ټول صفاتونه دلیل به دي خبره باندې چې رب العالمین دا نیول ګور ډیر ګران دي او کله د انسانانو له تهدید ورکې د جهنم په عذاب باندې کله الله درنه ګر چا پرې احاطه کړي دا کله به الله دا وعده رښتونی ده د خلکو له تهدید ورکې علماء دا خبره ذکر کړي وي تهدید په دی وجه باندې ورکې چې دوی کې دولس نقصانونه و یو تعذيب د مؤمنانو یې کړی دی هغه فتنه کې چوري دویم او د قشان د رسولانو مقابله له فوج تیر کړي دی څلورم کفر یې کړي پنځم تکذیب د شنور کارونه یې کړي دي او کوم انسانان چې هغه مؤمنان دي دغه د تثبیت لپاره الله عزوجل به د قشان مسله ذکر کوي اتصال په خاطر باندې په دې طریقه باندې تاسو به مؤمنانو خپکیږئ نه د الله عزوجل سنت در چې په خانه د خپل بندگان یزمیخ کې راوستي او د څو ورځې روان ده چې په دنیا کې صبر ور باندې وکي تکلیف پونه برداشت کړ الته الله کلی بدل ورکی دوی لپاره به غوا کون کې غوي به پیش کی دشمنان پاغي باندې من غوي پیش کړي شي او د دې خلکو الله قبل څو جرم او شواده ایمان نه رب د دې په حال باندې خپوي دي دلیل به دې باندې چې بده کې ډېر ولي وعده او لي بشارت رب العالمین دې ایماندار لورکی او دا رب العالمین غیرت د چا چې دول عذابونه ورکړي غوړي الله یې عذاب ورکوم د مؤمنانو له جنتون الله ورکی کامیابی الله عزوجل به ټول ګناهونه معاف کړي دا دې وجنانه چې د ګناهونه کړي دی والله په امتحان راوستو نه الله عزوجل د سره سخت مینه ده الودود او د رب العالمین په دې کې عجیب حکمتونه دي ځکه دا حمید ذات دی فعال لما يريد دی او دا وعده ګور رښتونیم ده لکه محفوظ کې لیکل شوی ده خو دې خلکو دا بشارتونه چې رب العالمین ورکی دا په سبانه یو خو بده کې ایمان دی دویم به کې عمل صالح دی بل صبر کړي بل تکالیف باندې او د رب العالمین وعده رښتونی ګڼل ده لکه څنګه چې اسمان برجونه د قیامت ورځ اذن چې عذاب نازلېږي او په دوی را غورځيږي دلیل به دې باندې چې رب العالمین په منکرونو باندې خامخا عذاب راولي او دا ټوخه بل ورته به ګوري د الله قدرت پر اسمانونو باندې شتري د الله قدرت پر قیامت باندې شتري د الله قدرت پر دې باندې چې انسان پیدا کړی دی نو څه مخاله هغه انسانان چې هغه مخالفین دي د رب العالمین د بندګانو سره دښمنی کړي دوی به الله عذاب ورنکي ضرور و به نشي گیر به کی به چې گیر کړه بعد دغه نو بیا وسره ګوري کله رب العالمین ته خبره کوي چې دا څومره عمل دي انسانانو کړي دا ټول محفوظ دي مکتوب دي لیکل شوی دي هیڅ امتیاز نه دي الله سره بدی باندې حساب کوي یوم تبل سرائر په هغه ورځ باندې چې دا ټول لجونه به کې کار شي دنیا کې کله کله بدلی ور کوي او د قیامت دوره ذکر اتلون کې دا الله ویلي دلیل پکې داري فلینظر الانسان مما خلق انسان د ګوري سره پیدا شوی دی چې دی منی نه پیدا کې بده می طاقت نه ولې پاغي به منی او په دې ورځ باندې بغیر د الله ر قوت نه بلی چې قوت نشته او دا وعده قرآن ګوره رښتونی وعده دا ګوره دروغ نه دي الله عزوجل د اسمان یو چت ګرځولې محفوظ په دې کې د قشن ستوره دي اې دې لپاره چې د اسمان وساتي د پریوتلو شیطانانو نه د قشن د ملک تاسو اعمال الله برابر ساتي به تاسو له بدله درکې نو نظام درې کوم دا محفوظ دي اعمال د لپاره تاسو مری دنیا کې د شکارونو کې چې هغه باندې راځي کوي اې دې سره سره اهل المداخبه ذکر کړي دا کله کله بشارتونه رب العالمین دوستان لور کې او کله کله بجدا جدا امرونه باندې مکلف کی کله کله تقسیم د انسانانو کې به دوه اقسام ولا امر خدای چې سبح اسم ربک اے خلکو ته بندگی وکي د خپل رب د چې اعلی دی تسبیح دا منه په دې شبه باندې وای چې الله د هر قسم نقصان نه پاک دی زړه کې دغه عظمت ولره او مونږ ورته وکا به د وزیرم واره یو وګور الله تعالی خبره دی دا وباسینه او دویم ته مسائل به الله سانه کی خدا کله شکل سره د قران سره تعلق ساتي وندوالي سره ساتي اې دی وجن الله عزوجل به دوه قسم انسانان ذکر کوي د شیخ د شاغر قران نه فایده علي په تشکیر باندې ولی زکه د بسړه کې یره وا د یری نتیجه د انتفاع اعلی د انتفاع نتیجه د تشکیر اعلی او تشکیر بدري شي باندې کېږي منځ کوي ذکر د رب العالمین کوي آخرت غوړه کوي چې د درې کارونه وکړه د تشکیل ورشيدو چې تشکیل ورشيدو کامیابی ورشيدو او دویم قسم د شیخ د شاغر ګره انتفاع نه علي ابد بخت انسانان دي دغه په ژوند کې به دا خبره پیدا شي دنیا ډیره اوچت شي دي
کله چې دنیا ته لوی شو بیا خو په بل طرف باندې توراله دې وجنه دې خبرو سره سره رب العالمین د قیامت دهشت هم کله ذکر کی او د دلایل ذکر کی چې ورځ به د خامخه د قیامت برابرېږي. الله عز وجل فرمایي فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت داخله نګوري وخان لسنګ وکله څنګه پیدا شوی د اسمان له نګوري څنګه اوچت دي غر له نګوري څنګه ودرېدل دي زمکه له نګوري څنګه پراخه ده. یو خو بده کې اشاره ودل چې د انسان کې به انابتي لکه اوخ سلو قامت راوړي کې ماشوم له ورګه ځم بشي بوزي. دویم دای کې به شهامت اوچت لګر اسمان غوندې دریم دای کې به استقامتي د غر غوندې بکلک ولاړي او بل پدې کې به عاجزي. به بده کې دوه قسمه انسانان دي بعضي د انسانان د عملونه کړی دي لیکن الله عز وجل فرمایي ستړي دي بدعتيان یادي او بعضي د شي دي چې عملونه کړی دي او عمل مقبول لې عمل الله د دې خلکو به قبول لې به د بدعتي سره هغه عمل برباد دي چې هغه بدعت کړی دي دا نور چې ورته به پدې کې نه دي داخله او دې سره به د دوړ ګوره به نتیجه جدا جدا کا څوک بور لږی څوک بجادت لشي. عمر رضی الله عنه بڑا ولیدو چړې ځان خور کړه په دې عبادت کې سترګې نه وښکې لاړې وې دي انسان ځان خور کړي لیکن بیا هم جهنم له ورځي د محمد رسول الله رسولت نه خلاف الغرض یا بنې کمل انساني او یا بد عمله مکه کې چونکې د غدري څلور شي نه ځکه ورته د ذکر کړه او دې ویل کېږي عقلي دلایل خودي سره سره رب العالمین واجب طریقه ذکر کوي کله کله د انسان مرض ذکر کوي چې انسان کې مرض دی او علاج او سبب مرض سمره وختونه برباد کړه هغه د قیامت وختونه اوچت وختونه والفجر قسم دی به سار او په غلش په باندې یا د ذلحجې او یا د قشند دی رمضان به شپې د رمضان غره دی او ورځې د ذلحجې والشفع قسم دی فاغه جفت او طاق باندې ولل په شپه باندې چرش او د خلکو ګوره قسمه قسم کارونه کړی دي فساد کړی دي ګناهونه کړی دي د خلکو حق برباد کړی دي یتیم د مسکین ټول مالونه خوړل دي سبب د مرض څه بده کې محبت د دنیا او هغه د ټول ګناهونو موقوف علیه ده جرړه ده دوی د دنیا غوړه کړل غوړه دې وجنه د دنیا مقصد ګرځولې دې لپاره ځان برابرې الله رب عزت فرمایي د شنه ده بلکې اکرام او عزت چې د بیزتی شي د هغه په طاعت او عصيان د چې طاعت دی وکي عزت او چې نافرمانی دی وکړه د قشان ته پوهه بده خبره باندې چې ته عزت ای دلیل بده چې دا قیمتي وختونه شړې ځای کې داخله در رب العالمین په وړاندې به ډېر سپک دي علاج د مرض شهر د قیامت سختی را یاد کړي اذا دکت الارض دکا جړق بور کړی د اسمه کلا او کوم انسانان چې د خپل ځان تربیته وکي هغه لپاره به بشارت دي اطمینان باغله رشي کې د رب العالمین پر ذکر باندې دغه په عبادت باندې دنیا شاله وګرځوله راضي شو بده چې الله مې رب دې ایمان لرلو دغه په ملاقات الله عز وجل ورته څه چې اے نفس مطمئنه ارجي وافش است رب لراضیه مرضیه او فتخلی داخل شې ما په بندگانو کې داخل شې ما جنت ته څومره عجیب عبادت دې کې اشاره وکړه چې د ټول انسانانو د رب العالمین بندگی کړي په دې وختونو کې وګوره دا خبره یاد ساته انسان ځان کړی ځان مشقت کې اچوي تکلیف کې اچوي دې لپاره پیدا شوی دا بده شنه کې چې ولې دا کارونه په ما باندې رااله دا بدر باندې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارسارش و ټول خلک سبا کوي څو خپل نفس خرج کی ازادي کی او څو کی برباد کی به دوه قسمه تکلیفونه دي یو هغه تکلیف دی چې د بدی د لپاره خلک او باشي بل هغه تکلیف دی چې د نیکۍ د لپاره هغه انسانان چې هغه تکلیفونه د بدی د لپاره وسته اسراف وکي زیاته وکي خوښ پرسي په شراړه د رب العالمین د قدرت نه غافل دي دغه نظر نه غافل دي ځان په غفلت کې شمارل دي په دې حواس هیڅ پیدا وانه خسته عقل پرې خودو فطرت پرې خودو قران متوجه نشو اهتمام ونه کې چې دغه اعمال د کامیابی کوم دی هغه د منګه وکړو کفر وکي بالآیات او داخله دا کارونه ولي کوي وچه دار چې دوی کې څومره زونه یو دا دوی د شي ګمان کو چې موږ باندې برسو نشي چې موږ وګوري دویم موږ باندې چا وس نشته دریم د قران او سنت نه هیڅ پیدا ونه خسته څلورم دا کوم نعمتونه چې رب العالمین ورکړي دي هغه پرې خودل دې خلکو نتیجه به چې نارونه لای ور دي خبر باندې به جوخ کړي شي او بل طرف نیکان انسانان دي چې خدمتونه کوي د الله په بندگانو باندې شفقت کوي ایمان پر رب العالمین باندې لري صبر کوي بل لم توشل صبر کوي رحمت نه کاري ځکه د دې عقیده او چې الله عز وجل ما ګوري سي عاجز بنده
هیڅ وخت کې رب العالمین نه بچ کې دی نشم نو شغه می ګوري ولې زبې ورانه وکم دا کوم اندامونه چې رب العالمین ورکړي دغه نه پیدا واخسته عقل نه سترګو نه شوندو نه فطرت نه اهل المداخبره ذکر کړی دا اې دې شینو نه پیدا واخسته رب العالمین اسره کامیابی په تر باندې بوتلو ال تلاړه اې دې خلکو به خپل اعمال دي خپل نتایج دي هغه نتیجه څه ده ورسره به ذکر کې چې رب العالمین به دوی جنت نصیب کړي جنتونه ورته رب العالمین ورکړه اولئک اصحاب المیمنه کامیابی ورکړه په پوره کامیابی باندې نتیجه دا ده چې الته ګوره قسم هم کړی دی صورت کې پر مکه باندې د قشم په پلارو بچی باندې مناسبت سره د مکه رب العالمین عزت ورکړي دی دا مشقت کار دی آدم علی السلام ابراهیم علیه السلام دغه اولاد د مشقت لپاره پیدا شوی دي او مشقت به ته تیری چې کله تیر کې به الله عزوجل تعالی خو نتیجه در نصیب کی اې دې سره سره کړه ترغیب الله تشکیل ورکړي چې د ځان پاک کړي او د دین ویری چې ځان ګره سستومه او دا د څو وجنه یو خو د دې وجنه چې کوم انسان هغه کامیاب شو الله رب العزت فرمایي اغلب بشارت دی دویم دا قران میرا لګری د انسانانو د پر چودي ته پیدا والی دریم چې کوم انسان دا قران پرې خو دا ګوره نه مراد دی څلورم بده چې انسانانو باندې به عذاب راشي او داخله ګولې د څه شو دی قران لره منډه نه کړه د قران نه تشکیه ونه خصله اهل علم فرمایي چې یو خو تکذیب وکي دویم طغیان د رب العالمین د اوامرونه دریم د الله د اوامرو بیزتی وکړه څلورم د محمد رسول الله تکذیب کړي دی دې سره پنځم دغه طاعت پرې خو د نور ګناهونه چې کوم انسان د ځان تشکیه کوي هغه کامیاب دی چې کوم انسان د ځان تشکیه نه کوي هغه نه مراد دی شق بدبخت لري دلیل به دې باندې چې رب العالمین ور پیدا کړی دی دوه ټیمه پیدا کړی دی سپګمې پیدا کړی دی ورځ پیدا کړی شپه پیدا کړی اسمان پیدا کړی زمکه پیدا کړی نفس پیدا کړی دی په دې کې منافع دي کوم انسان چې دینه پیدا واخصه بس هغه کامل انسان دی کوم انسان چې ونه خصه هغه ګور د ځم ضایع کې د صح برباد کې لری کې او دا ټول مخلوقات چې د رب العالمین په عظمت باندې دلالت کوي نو اے انسانانو تاسو الله عزوجل یاد کوي دغه عظمت بزله کې ولري دا شینه دیو بل نه جدا جدا دی انسان هم د قشم په اعتبار د عمل سره متفاوت دی څوک سابق ال خیر دی څوک ظالم دی څوک مقتصد دی څوک کافر دی څوک فاسق څوک په اعلی درجه تشکیه کړه لکنور او سپګمې او څوک د شکته شو څوک د شنورم کته شو د شنورم کته شو او دا شینه نعمتونه دي لپاره راغلي چې انسان عمل ور باندې وکړي نو تاسو عمل وکړئ کړه دا ټول شینه رب العالمین پیدا کړی توحید لپاره توحید اومنه او دا دې لپاره پیدا شوی چې انسان ته پیدا واري نو تاسو پیدا ته والي الغرض په ار طرف باندې شګوري الله عزوجل زموږ تاسو تربيت کوي تربيت جن سازي مو کوي اې دی وجنه کله دا خبره کوي چې انسانانو په دنیا کې جدا جدا اعمال کړی دي نتیجې جدا جدا دي کوم انسانان چې ایماندار دي دغه بدله په دنیا کې مشته او آخرت کې مشته او کوم انسانان چې غیر مشیم دي په دنیا کې بدلی لیکن په هغه دنیا کې به نه نو الغرض الله به درې قسم عملونه دي ایماندارو ذکر کوي یو اعطاء بل تقوا او بل تصدیق بالحسنى ورکړه کوي به کنه نتیجه مر باندې مرتب شو غدا چې ان من الحسنه بعدها نیکی چې د وکړه نیکی په طرف د دعوتي سنويشره لليسر دې سمانه توفیق بل الله د نیکی درکې د عملونو بدرنه صادر کې شاغور باندې خوشاليږي معلومه تنزيل کې لیکلي دي د نیکی د کارونو په طرف باندې روان کی صاحب د لباب لیکلي دي د جنت د لار به تاسو نه کې شرم نه اسلام لیکلي دي یا بده چې عملونه الله تعالی درکې چې باغې باندې غره ځکه کې سالبي لیکلي دي تعبت الله ويسانه کما او دا کوم شي ګناهونه هغه به بد معلوم کم بد او د دې مجرمینو به درې بد عملونه ذکر کړی دي بخل له رب العالمین نه استغنا ده تکذیب بالحسنى اې دې به سنت تجیر وته یو دا چې نیکه کار به الله دې درون تمام شي دیم جهنم له مو غرزو د چې عملونو توفیق بدرنه کوم چې باغې باندې الله راضي شي ذلیل وکړي شي ځکه د خلکو تکذیب کړي دي د رب العالمین نه مخ اړولې ایس الله جهنم په تر باندې بوتل نو موږ له پکار د چې په اوله مرتبه کې ځان ورغورځو اوله کې ځان ور داخل کو اې دې وجنه دا خبره یاد ساتئ چې کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان رب العالمین ذکر کوي ولی ذکر کوي چې د بس څوک روان شو به دې سړي ګټه وکړه
شان دغه څنګه د رب العالمین کله کله قسم کوي کله کله اطلاع ور کوي کله کله بشارتونه ور کوي کله کله نعمتونه ذکر کوي والضحى الله قسم دې په دې ساق باندې ولېل او شپه باندې مناسبت دا کټول مر شپې ام مشکل له کټول مر ورځي ام مشکل له کله شپه کله ورځ نو ټول مر کوه نه راځي ام مشکل او راځي ام ګرانه ده او ګوره یاد ساته ما ودعک ربک ته واځ خپل لپاره خودل نه تاسو سره بوغش کړي دي بشارتونه اخرت تر لپاره غوړه دي د اوله حلنا او رب د شی در کې فطر زته به خوشاله علي سے فرمای د مینی آیات د امید آیات دار ولا سوف یعطيك ربک فطر ده درې نعمتونه دا یتیم وی زیدر کې لارې ته خودله مالدار کړي خودري وصیتونه واوره یتیم باندې بغوشه کېږي نه سائل برټینا نعمت در په خلکو راکاره کی کته بل ځکه راشي نعمت پټ کې تاسو کله سره حسد کوي عمر رضی الله عنه دا ویلي جوابدار شل کې شکر یو باسه دا معنا ده دلیل په دې باندې چې د محمد رسول الله پیژندل دغه قدر به سره او پیژنې داس موږ په مقاصد کې لوی مقصد دی الله رب العزت دی رسول هغه څو ورکړي دي چې هغه به راځي کېږي او دا ټول نه پاده لکه څنګه چې علي رضی الله دا خبره کوله او وصیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي نو موږ لمبه کې د قشان وصیتونه دي اې دې سره سره به د خوا کې اهل المدا خبره ذکر کړي ده چې به شان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت کې مقصد پرې کې تسلی ده اغله په دې ترتیب باندې کله وې د سینې مې ته کولاو کړه کله وې بوج مندن لری کې کله وې ذکر مې اوچت کې بشارتونه دي شریفه انما العسر يسرا تکلیف سي اسانتیا شته خو ګوره داخله په عبادت کې کوشش کوي د لپاره چې رب العالمین شکر زیچ او الله سره ډېر مینه ساتي دلیل به دې باندې چې مؤمنان له دا زیره رب العالمین ورکه چې هر تکلیف شروع سره اسانتیا شته نیک بختی د رب العالمین په دې لاس کې ده د نیک بختی چې دا ګوره زړه د عقل نه دی نو دلیل په دې خبره باندې چې تاسو بخپل کار له کار وي چې هغه د رب العالمین بندګی ده د دشمنانو پروا بنه ساتي هغه چې څوی هغه بلګي د قشن اخلاص په ځان کې پیدا کا او هغه ګناهونه چې هغه د انسان د عمله ماتي واجب ده چې انسان د ګناهونو په کامله باندې ځان لري کی او ذکر حسن هغه ته ولې درکې دي چې ځکه ته د رب العالمین اطاعت کړي بندګی لري کړي ده به دا وختونه کوم وختونه دي هغه څاک وخت د دوحه ټیم دی شپه ده او ګوره تکلیف بغیر د اسانتیا نه بالکل وینا دا څومره عجیبه مسله ده چې کله انسان په دې حکمت باندې پوه شي نو دا خبره به ډیره غلطه راځي وسړي دی وای مال د الله جنت راکې او زه تکلیف کې بیان شم نتیجه دارو وتله چې کله په سړي باندې مشکل لاغه تنګسیر اعلان واجب دا چې ورسره پر اخر راځي خامخا دا د رب العالمین اصول دي د رب العالمین قانون دی اهل المدا خبره ذکر کړی دا وې چې کله تا باندې تکلیف راغی نو سوري انشراح ته ورځه په هغه وخت کې استر ازله بر باندې رب العالمین خوشاله کی او دې سره سره اهل المدا خبره ذکر کړی دا د چې الله رب العزت د انسان پیدا کړی د ډېر خې پیدا کی الله تعالی آدم علیه السلام په خپل صورت پیدا کړی دی چې د آدم په شکل یا د رسول الله په شکل باندې یا د کمال په صفاتونو د خوشاليږي په خپل شکل الله عزوجل په خپل لاس پیدا کړی د انسان کمال د جسم کمال د جوسی کمال د حسن کمال د تقویم خو ګوره ک دین درکني به دغه شین په طرف ورځ قیامت هیڅ فایده نه درکې حدیث کې راځي ان الله لا ينظر الى صوركم الله عز وجل صورتون لنګوري مالون لا لیکن تاسو زنون لګوري اعمال لا دویم کمال د باطن هغه ایمان دې رب العالمین پیژندل علم نافع دې نه کمل لې الله عز وجل شکر یو بندل اراده وکړي چې خپل گاونډیو نه وګرځي د قشن کمالات او تورکی و الا کني به په بل تر باندې بوج اسفل السافلين لغرزي خود سره خو کې عقوبات عذابونه الله عز وجل ذکر کوي په هغه مکذبینو باندې معنا دا کار مکوي کنه ګیریږي او الله عز وجل احکم الحاکمین دی نو داغه د حکمت تقاضا دند چې نه کو بد دواړه په یو درجه کې واچو خامخه فرق شته کله چې سړي ایمان راوړو نیک عمل وکړي دله الله اجر ورکړي به انتها او د رب العالمین په گاونډتوب کې به واقع شي دا څومره اوچته خبره ده ابراهيم عليه السلام د عقیده له کار کړي موسی عليه السلام د عقیده له کار کړي دي د قشانه محمد رسول الله د عقیده له کار کړي دي او انسان سره دې چې دا ډېر کیسم دی بیم دی ور لورشي ځکه د کې د شي کولونه نو چې د ور نه بټ شي چې هغه ایمان دی او عمل صالح دی جهنم په طرف باندې داخله ولې لاړه ثم رددناه الله به داخله مو واپس کو
اسفل السافلين لاندله ظاهر دا چې مراد دین جهنم دی او د الله سوجن ابن قیم رحمه الله دا ذکر کړی یو دا چې اسفل السافلين مراد ارسل العمر نه نه په لغت کې نه په عرف کې دوی ارسل العمر کم انسانان دي او دریم ډیر کم انسانان ډیر د ایمان ولا خلک دي چې هغه د عمر لور شي او بل د شیخ سبق پر باندې دلالت کې وړاندې ورسې عبارت او موضوع صورت نور نشي وجه ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دنیا د جهنم په طرف باندې داخله به روان شي الغرض شکل په انسان کې کمال راغی او چتواله راغی الله عزوجل فرمایدا به کامیابی او چې هغه ایمان باندې راځي عمل صالح باندې او چني به د انسان د ناکامۍ په طرف باندې روانيږي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد